محترم امام بخاری رحمه الله یو حدیث ذکر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کرته د مدینه په یو چت مکان باندې ودرې او صحابه کرامو ته یو فرمایل چې زه چې وینم تاسو هغه وینو. صحابه کرامو فرمایل چې موږ څه نه وینو، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکې دا د نبوت سترګې وي. هغه ته الله نورم ډېر عجایب هم خلیو، حقایق هم الله خلیو. مخلوق ته هغه نو ښودلی، خو چې هغه مونږ ته ووایي بس داسې ده لکه مونږ ولیدله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هره خبره باندې به داسې یقین کوو چې دا لکه ما لیدلی ده، او دې کې ذره شک به زه نه کوم، بس دا یقیني او حقیقي خبره ده. صحابه کرام فرمایي چې موږ څه نه وینو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انی لأرى الفتنه، زه چې وینم نو زه فتنې وینم. تقعو خلال بیوتکم، د تاسو په دې کورونو باندې را پریوزي را وریږي، څنګه را لکه د باران د څاڅکو په شان دي. دومره فتنې را روانې دي، فتنې راځي، زه دا وینم په تاسو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتنو متعلق ډیر زیات وضاحت هم کړی ده، ځکه فتنه یو داسې شی ده چې کله انسان په هغې کې واقع وي او ده ته پته نه لګي. الله دې مو په حال باندې رحم وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتنو نه پناه وغوښتله، ما ظهر منها وما بطن. یا الله چې کومې فتنې ښکاره دي د هغې نه مونږ ته یا الله بچاو راکړي، پناه راکړي، او یا الله چې کومې فتنې پټې دي الله د هغې نه مونږ ته پناه راکړي. نو فتنې ډېرې زیاتې دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته خبر هم راکړې ده. په هغو فتنو کې یو لویه فتنه امام احمد رحمه الله به فرمایل چې فتنې داسې شی ده چې کله دا شاکي یعنی په رخصتۍ باندې شي او تلو باندې شي، نو هر څوک بیا ویني لکه دا خو لویه فتنه وګڼه. او علما یې پیژني چې کله اول نه مخکړه وي را روانه وي خلکو ته، علماو ته پته لګي دا فتنه ده، لویه فتنه په دې نن قریب دور کې. فتنه انکار حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د واضح حدیثونه، ښکاره حدیثونه، متفق حدیثونه چې امت په هغې باندې اتفاق کړی د هغې نه انکار شو. او مخکې نه چې دا را روانه ده د غلام محمد پرویز نه او سرسید احمد خان نه رفته رفته را روانه، خو پرېږده په دې دور حاضر کې د هغو نه هم یو څو قدمه مخکې خلک لاړلو او د هغه څیزونو نه فتنه انکار شروع شولو چې هغه ټول امت منلی دا یو څیز، هغه څیز چې هغه تمام مفسرین په هغې باندې متفق دي، د هغې نه مې وروسته وخت کې دا فتنې به زیاتېږي. د فتنه انکار حدیث چې انسان کې راغله، د حدیثو نه انکار، بیا به ډېرو څیزونو نه سړی انکار وي، ځکه کله به د انسان عقل نه مني شوی وي چې نه به دا حدیث ځان سره کېده، کله به یو بل رکاوټ وي، کله به یاره چې دې کې ټکراو ده، دې کې تضاد د یو حدیث دا وي بل په دې خو ته نه پوهېږه، دا خو به ته په قرآن کې هم ټکراو پیدا کې، نو بیا به څه قرآن نه به انکار کوي. نه دا به چاته یو عالم سړی ته، یو پوه سړی ته، یو شیخ ته، یو عالم ماهر هغه ته به پیش کوي، نو ته اشکال به ضایع شي. او که نه که ته په خپل عقل باندې چې نه چې دا اذا تعارضت ساقطه چې بس دو حدیث ټکراو شي دواړه وغورځوه. دا په دې فقه حنفي کې هم دا اصول شته ده، اذا تعارضت ساقطه چې حدیثونه دوه ټکر شي دواړه وغورځوه. انکار حدیث ته ډېرو دې خلکو هم لاره کولاو کړه،
نو په خپل ذهن باندې ورونو دا یاد خبر دا خطبه دې یادولو دا په دې پوهېدلو چې په خپل ذهن باندې تا خبره شروع کړه نو بیا به د قرآن نه انکار کوي او کنا یو پوه سړی تا عالم سړی تا هغه ته د مخکې ان شاء الله ته اشکال وکړي دا طریقه ده یعلا بن امیہ دا خپل صحابی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی دا عمر رضی الله تعالی کرت راغل عمر رضی الله تعالی امیر المؤمنین په قران کې الله رب العالمین دا ویلي دي فرمایلي دي چې اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدو مبين الله فرمایي چې کله تاسو په ځمکه کې سفر کوئ ګرځوي په ځمکه کې نو فليس عليكم جناح پتا سو باندې ګناه نشته دا اتنه ګناه نشته ان تقصر من الصلاه چې مونږ کې قصر وکړو کمواله وکړو نیمګړی کو دا مونږ تاسو باندې دا ګناه نشته وجه علت یو دادا ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا چې دې یره د سره چې کافران مرا باندې حمله وکي کافر به مړ کی کافر به زخمی کی دا یره د سره وینو بیا مونږ قصر وګو دا کافرانو تاسو کار دشمن دي یعلا بن امیہ دا شک راغله اشکال راغله چې امن الناس اوس خلق په امن کې زو ته چې لاور ته زو قصر کوو نو موږ سره د کافرانو یې روي نه زو ته پنده اسلام آباد ته زو قصر کوو کراچۍ ته زو قصر کوو نو الله خو وجه دا ذکر کړی کنه چې ان خفتم کتاسو یریگو ان یفتنکم الذین کفروا چې کافران مو فتنه کې واچي نو بیا وګو نو اوس خلک په امن باندې نو څه وجه نه اوس قصر کوي او دا په دې منکرینو حدیث باندې لوی ضرب دا دوی ملا ماته وی دا چې خصی دا قصر دا مونږ ته قصر طریقه را وخایا قصر خو معنی قرآن دا کنه ځکه ته حدیث نه مانی منکر د حدیث قرآن مانی الله فرمای فلا جناح علیکم ان تقصروا من القصر اوس قصر الله قصر کمول ته ویل نیمول ہوتا نو څومره ته نیم کو یو رکعت کم کوته دو رکعت کم کوته نه څنګه قصر وګو نو بیا به حدیث دې ملاو نه کی بیا هو رسول الله فرمای ان الله وضع عن المسافر دا بیا حدیث دا قرآن نه دا خو امت په دې باندې اتفاق دا چې قصر به څلور رکعات مونږ کوي ماسپخین ماسختن دې کې به قصر کوي سحر مونږ کې قصر ما کوه چیرې دو رکعات فرض نو مونږ په نیموینو بس یو رکعت وو نه یا د مازیګه ماخام مونږ یره درې رکعات دي نو یو نیم رکعت به ځکه نیم به وو نه نبی صلی الله علیه وسلم په مازیګر کې او ماسختن کې قصر کړی دا مونږ صرف په دوه منځونو قصر کوو او ماسپخین مازیګر ماسختن الله رب العالمین او دا رسول الله ان الله وضع عن المسافر نصف الصلاه الله د مسافر نه نیم لری کړی دا والصوم عن الحبل والمرضع زنانا هغه زنانا چې دا حمل والا زنانا ده هغه زنانا چې دا بچی ته پي ور کوي تي ور کوي خیر دا که اوس دا بچی ته نقصان رسیږي یا زنانا ته اوس د روزې میاشت د روزه د منسي دا به ورسو قضا راوړي یو زنانا د حمل والا ده دې ته په روزې باندې تکلیف ده نه دی نسی روزه الله دا آسانتیا راوړي نو یعلا بن امیہ دا اشکال پیش کړ چې عمر امیر المؤمنین اوس موږ د کافرونو په امن کیو او الله وی چې تاسو کافرونو یریږئ نو بیا قصر عمر رضی الله عنه فرمایل عجبت مما عجبت منه
یا لا چې دا کوم شي نه ته په شک شې ما رسول الله ته چې یا رسول الله کافر خو الله و شرمولو الله ذلیل کړو مونږ ته الله غلبه راکړه اوس مونږ د قصر کول الله دا فرمایي خفتو نو خوف نشته نو رسول الله ته دویمه وجه بیان کړه چې عمر د قصر د مانځي او بل وجه هم شته کنه کوم وجه دا صدقه تصدق الله بها دا د الله صدقه یعنی رعایت دا اسانتیا دا فقبلوا صدقته د الله صدقه د الله سانتیا قبول او قصر وګورئ نو دویمه وجه دی حدیث نه مونږ ته معلومه مونږ څنګه نن قصر کوو کني کده کافر وجه وای نن بیا مونږ چام قصر نه کوو منکر حدیث ته دا ویا چې تما ته قصر په مونږ طریقه راوغه نشي خدای مونږ یو چې قران دا ضرورت لري وضاحت سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت د لری کې دا دین اساس او پایه د لری کړل بخاری کی روایت دا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ فرمائی ان الامانۃ نزلت فی قلوب الرجال اللہ دا امانت دا نازل کړل د خلکو په دې زړونو کې کله یو شی وی الله په دې زړه کې خلکو تواج فی جذر قلوب الرجال د زړه په دې تل په دې منځونو کې الله امانت برن نازل کړل او بیا الله څوکړو حذیفہ الله فرمایي فعلموا من القرآن وعلموا من السنه بیا خلکو امانت د څه نه ذکر د قرآن نه ذکر دا ګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم برای راست شاگرد حذیفہ ابن الیمان رازدار صحابی دا هغه فرمای بیا مو امانت د څه نه ذکرل صرف د دې نه چې الله په لګراو جو فعلموا من القرآن د قرآن نه مو ذکرل نو که څوک چې بس دا قرآن ډېر وګڼ نه فعلموا من السنه بیا سره سنتونه مو ذکر کوم وضاحت چې غوښته هغه مونږ د حدیثونو بیا سره ذکرل مونږ ضرورت لرو قرآن ته صحابه هغه اهل علم هم اهل زبان هم مادری زبان دی هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه او څو عربي زبان وو خو قرآن کې هغوی محتاج د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث یو سره ملاو نه کې دی الله په دین باندې پټکم نه پوي الله قرآن کې څو کرت ادا فرمایي چې منځ د مانځه اقامت او منځ کوونکو صفات منځ کې څوک سستی کوي په هغه باندې بدی اوس دا منځ څو رکعات وکړو په کوم وخت باندې وکړو څنګه وکړو رکوع څنګه وکړو سجده څنګه وکړو قیام او جلسه څنګه وکړو دا مونږ ته قرآن نه دی ښودلی دا مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نو صحابه کرام هغه مادری زبان دی هغوی عربي وه او په قرآن باندې هغوی به اله پوهېدلی چې کله سنت سره رسول الله وضاحت ملګری شو کله چې دا قرآن آیات نازل شول رب وفرمایل رب العالمین قرآن کې دعا اړخونه ذکر کړلو چې چا د پار امن دا امن بچوغ مومي الله رب العالمین فرمایل الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون امن باغ چاته ملاویږي امنو چې ایمان راوړ ولم يلبسوا ایمانهم بظلم بیا د ایمان سره ظلم ملاو نکړل ظلم نه ایمان پاک وسات ظلم پکې نشته نو دوی پر امن دا په هدایت باندې دا آیات چې نازل شول فشق ذلك على اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه باندې ډېر ګران پر وته ځکه چې کوم شی ایمان ته نقصان رسوي یو سړی د امن نه په باندې دا غې نه پاتې کیږي یو سړی د هدایت نه پاتې کیږي صحابه باندې دا کار ډېر ګران وو صحابه وایي چې دا څنګه کار ده واینا لم یظلم نفسه چا په مونږ کې ظلم نه وی کړی په خپل ځان باندې چا نه به ظلم شوی په ګناه د وجه نه چا نه به ظلم شوی د خپل ښځې سره
چانه به ظلم شوی د خپل بچی سره، چانه به د خپل نوکر لاندې کس سره څه ظلم خو شوی. نو الله خو فرمایي چې امن او هدایت دی هغه چاره پاره دا چې ایمان راوړو ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، ظلم سره د ایمان سره ګډ نه کړ، دا خو بیا پاتې کیږي. فشق ذلك على اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم. صحابه باندې دا خبره ډیره درنه پرې وتله چې تاسو څنګه وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لیس کما تظنون، د ما صحابه او د ما ملګرو دا ظلم مقصد نه ده. الم تسمعوا قولا الى قول لقمان، تاسو د لقمان حکیم سے خبره نه دا اورېدلې. قران کې الله رب العالمین فرمایي بل بچی ته لقمان صاحب دا خبره کړې و، یا بنیا لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. اے بچیا الله سره ورڅو شریک جوړنه کې برخدار، زکه د الله سره شریک برخدار جوړول لوی ظلم تا مراد ده نه. صحابه په دی باندې بیا خوشاله. خو ګوره صحابه باندې دا خبره بوج څنګه راغلی و چې سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ملاو شوی، حدیث نو ملاو شوی. صحابه هغه چې مادری زبان مورنۍ ژبه دا وایي ربي واخو په قران باندې پوه شو. یالا بن امیہ داغه مادری زبان عربي و، دی عمر رضی الله عنه مادری زبان عربي و، خو د آیات په معنا باندې په حقیقت باندې ال پوښولو. کله کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ملاو شول، ورونو حدیث ته مونږ ډیر ضرورت لرو د الله په دین باندې. الله قران کې آیات را لګلې ده چې واتو الزکات او زکات ورکو. زکات مو څنګه ورکو، څومره واخ به ورکو، کوم مال به څومره ورکو، ګړو نه به څومره ورکو، چیلوی نه به څومره ورکو، غواو نه به څومره ورکو. دا نصاب او دا وضاحت مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی. او نن به یو سړی راپورته شي چې دین په بخاری کې نشتا، دین په مسلم کې نشتا، دین چېرته ده؟ په قرآن کې. دا یاد وساتو چې یو سړی ټول قرآن وی، قرآن دا سے قرآن دا ہدایت دا دا عظمت دا دا قرآن را واخلو د موږ مدرسې کې صرف قرآن ویل شي، نو یا خو به کېدای شي د سړي ته اندازه نه وي په پوهې باندې ما په شان دی و بس په منبر باندې ختلی یو بس پته به ورته نه لګي. او یا به په دې سړي کې د منکرینو حدیثو زهر نه نوتي وي چې خلک د حدیثو بس صرف قرآن موږ دپاره کافي ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مونږ ته الله رب العالمین دا مونږ ته داسې نبی را کړی دا چې مخکې نه مونږ ته دې فتنو د هغې خبر را کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ګوره دا به راځي لا الفین احدکم متکئا علی اریکته. رسول الله فرمایي زه به تاسو کې ونه مومم یو سړی چې هغه په خپل تکیا باندې په خپل پالنګ باندې خپل کرسی باندې وي تکیا والی وي. یاتیه الامر من مما امرت به او نهی فیقول. رسول الله فرمایي یو سړی وي او روایت کې شبعان په خېټه باندې به خموړ وي، تازه به وي، ډک به وي په خېټه باندې، او د ما حکم براغ شي وتا الکه دا حدیث دا. نو دی بچوي ما ادري ير ما ته پته نشته ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. کچېرته مونږ دا په قران کې بیا به خبره منلې خو یې رجدا خبره په قران کې نشته مونږ نه منو، حدیث به نه مني. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او دیو جنا علما فرمایي چې کوم خلک دي دا د کورسوي وال اکثر دا د بیډونو وال اکثر دا اکثر چې دا منکرین حدیث دا په داو کې ډیر زیات خپل خېټه باندې ماړو یې ضرورت نه لري. او بل روایت کې دی نبی فرمایي چې خلکو ته بم دعوت ورکوي چې ما وجدتم فی کتاب الله من حلال فاهلوه. وخلکو بس صرف قرآن را واخلو بل څه ما اخلو. قرآن کې چې حلال دی هغه حلال ګڼو او چې څه پکې حرام دي بس نور څه ما ګڼو. مونږ یو چې ټول نه لوی حلال دادا چې د تا پلار د تا د مور سره نکاح کړی دا تپوس وکړه کپای کې دا خطبه الحاجت ویلې ان الحمد لله د نکاح خطبه
دا به تا د پلار په نکاح کې ویل شي کنه کوي شي ته مونږ ته په قران کې دا خطبه وخایا غواړي تا پلار نکاح څنګه والله کوم دی الله په دین په یو حکم صحیح عمل وکړو کله پورې چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته نه ملګری کړي نورونو دا فتنې دي رنگ پر فتنې دي د دې نه دا لوی سخترینه فتنه خاص کر کې د سوشل میډیا په دور کې دا ډېر زیاتېږي او دا خوريږي خلک یې ډېر تکړه او بهادر مولا دا ډېر زړور دا یاره داسې زړورې خبرې کوي دا زړور خبرو کې په منځ کې د زهر واستنې لګي دا هیڅ زړورتیا نه ده دا ذره ورتیا نه ده یا په دې باندې ما او تا ذهن کو لاوي یا نه د دې زړورتیا چې ورستو کوم وجوهات دي پاگے تب کہ دے شی مزہن ورسی گے یا پا ون رسی خو بہر صورت چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث انکار طرف دے کوم خبر چی اول نبی بانے پوئے گا دا سی بیانو اڈو آو رمان